د افغان لایف درنو قدرمن لیدونکو تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست یو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. موږ راغلی یو د ننګرهار ولایت نه خیوي ولسوالۍ ته او بیا د خیوي ولسوالۍ نه راغلی زیړي بابا ته. زیړي بابا راته خپرونه ته وګورې کمره چالانه ده او اوس مې کیمره ولیده نو خپرونه خو تاسې کوئ خرابه کړله که نه پوه شئ. کاکا نو تعلیم خو دې کړی مکتب نه یاره یو درې سردادوت وخت کې نه یو درې کاله مکتب ویلې وغیره دي خو پردي مزدوري کوو پوه شئ. دا چې وان دي زه ته مه کوه زه خیره اوس د افغان لایف درنو قدرمن لیدونکو تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست یو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. موږ راغلی یو د ننګرهار ولایت نه خیوي ولسوالۍ ته او بیا د خیوي ولسوالۍ نه راغلی زیړي بابا ته. زیړي بابا یو مشهور ساحه او سیمه ده چې خلک ځوانان د ډیرو ساحو نه نورو ولایتو نه ولسوالیو نه چکر ته راځي او دغه ته خوندور مایان کړیان او هغه څه چې د دوی خوښ او طبیعت وي هغه ترلاسه کوي. زیړي بابا سابقه کار هوټل چې ډیر نامي او مشهور هوټل دی د دغلته د استادانو سره مرکې او خبرې لرو. په دې هیله چې تاسې به راسره اوسئ او دا خپرونه تر پای شیبو پورې ننداره کوي. درنو لیدونکو بیا هم هرکلی ښه راغلاست. راسره اوسئ ورور کار باندې مصروف دی او سره خبرې کوو د خپل کار په اړه به تاسو ته معلومات درکړي. راسره اوسئ. وعلیکم سلام خیر اوسئ. ته ستړی که ځان معرفي کړو. نوم مې خالد دی وروره. خالد جانم. خالد څنګه یې ښه انشاءالله؟ شکر روزګار ښه دی؟ الحمدلله. کارونه ښه روان دي؟ شکر ښه او ژمي موسم دی طبعا مایان به ډېر خرڅېږي لږ نسبت نور خوراک ولا نسبت تر نور وخت نه ژمي کې ښه خرڅېږي بازار به ښه انشاءالله. مایان څنګه پخېږي دغه د شروع نه تر ډېرې مرحلې پورې چې هغه مشتري ته تاسې وړاندې کوئ که دغه پروسه لږ لنډ وضاحت ورکړي. بس مساله ده او مالګه ده نو خو یې ګاز پخوي. اول څه کېږي؟ اول څنګه مایان پخېږي؟ پاکول صفایي غواړي بیا هغه ټوټه کول غواړي. بس مایان صفایي غواړي انځل غواړي دلته مساله یې کو پوخي. څوک صفا کوي؟ کسان بیل دي کارګري بل دي که نه؟ او هر شي بیل کس معلوم دی. ستا وظیفه څه شی دی؟ زما وظیفه صرف پخلی دی. ستا وظیفه یوازې پخلی پخول که مایان سابقه وکړه. نو تا وویل چې څومره د ورځې مایان خیر دغه کړۍ نه تاسې وځي همداسې یو 20 منه 15 منه وطنۍ مۍ وځي. 15 منه وطنۍ مایان کوم ډوله تاسې راوړئ؟ کوم نوې شته تاسو سره؟ د سیند مایان دي کونړي مایان او ژوندي د پارمون هم دي او پاکستاني هم پکې. وروره موږ مزاحمت نه کوو موږ خپرونه ثبتوو او که دا دې ملګری اوس هم سره خبرې کوو. خالد دی. خالد جانه تاسې یادونه وکړه چې د کونړي مایان هم شته دغه د سیند کې نیسي خلکو تاسو ته راوړي که څنګه خپله کسان لرئ؟ جالګر نیسي موږ ته راوړي بیا موږ یې خرڅوو. جالګر خو تاسو سره دغه نه چې تاسې ورته فرمایش ورکړئ دومره مایان راوړي که نه؟ نه بس هغې ښکار دی نو بس کله ډېر وکړي کله ډېر صحیح ده. نو پخلي پروسه څنګه شوه؟ کله تاسې پوهېږئ چې مایي مکمل پوخ دی که دغه بس مایي خپله ځان ښیي چې پوخ وي نو معلومېږي تاسو ته؟ او موږ ته معلوم. ته مزاحمت مه کوه وروره کمره دلته پوهېږئ خپرونه ثبتوو. کمره خپرونه ثبتوو لکه وروسته به که ستا ملګری خالد خواته راغلی ملګرتیا لري بیا سره خپله ملګرتیا کوي. ښه اوږه دې پکې اچولې لکه څنګه؟ او اوږه مې اوږه هم پکې اوږه څه دپاره استعمالېږي؟ بس اوږه هر سړي فرمایش دی نو خپله طبع باندې. او کوم مساله ورته استعمالوئ تاسې مایان دپاره؟ مساله خپله مساله لري مایان پاکستان نه راځي صرف مساله ځانګړې مساله ده. مزاحمت مه کوو که نه وروره موږ خو خپرونه ده. دې دا مسالې پلاستیک ورکړه چې خولې سره ونیسي. او دا مالګه هم پکې استعمالوئ که څنګه؟ او مالګه وړه مالګه ډېره شي کمه شي څومره پکې اچوئ مالګه؟ بس دا خپله اندازه غواړي. کله کله داسې هم شي چې مالګه دې زیاته کړې وي او مشتریانو یې زیاته مالګه هغه خو هره ورځ کېږي. دا شته پکې
بیا نو خل تاسو په مشتری تابع ته ډیر ګوري چې مالګه به زیات نشي بس هر سړی خپل ګاهک معلوم دی بس او غوړي څنګه دی غوړي حساب د څومره مصرفي د ورځې په جریان بس ورځ کې 2 بوش کې 3 بوش کې هم دا یوازې میان د پاره استعمالېږي ها مصالح خپل ځانګړي مصالح د کتا جوړوي بوی کا ورونه ته بوی کا صحیح ده ما ټول ورځ به و ته لږ صبر وکړه چې خبرونه روان ده کنه پرونه سره خبره وکړه کنه خالص سره هغه کسره روان ده د بوی خوند را کړه پرونه کوي خالد پیژنې هو موټروان زنګ وای دا پیژنې خالد جان او خو صحیح پیژنې ها ته لږ بوی کا ورته لږ خبره خلاص کړه سره خبره نه مشکل نه لګي هغه دم ها نو خدا هو مزاحمت کوي کنه هغه سره به خبره وکړه ښه خالد جان نو تا وویل چې تقریبا 14 منه پورې او روزانه روزانه جوړیږي خان مشران د کوم ساحو څخه راځي تاسو بس راځي هم دې نم راځي کابل نم راځي یار ټینګرار دا وسوي د سره خبرې کوي تاسو سره بس ما غي سره وګورم تاسو سره خبرې دا خو پاد شو مرکه تاغه تر هغه خو زه خبرې مزاحمت خو نه کوم رات مستا ملګری تا پختره تر هغه څنګه د زما ملګری نه ملګری خو ستاره موږ ته عذابي په نه پیژنو موږ پیژنو پاسو څنګه پیژنو موږ پیژنو صاحب تر هغه ته ورته هغه چې تاسو سره مرکه خلاص وکړئ دا به دې نشي باندې دا کې ومخاندي دا غوړي کوم رقم غوړي استعمال ورته دا بوشکو کې راوړو بس هم دا غوړي دي دا موږ کورونو کې چې استعمال وګړي ته خبرې ته نه پنځل لا سورج مخ کې غوړي کاری ډېر به دا مصالحه لا خوا علي جان سوي دي ولا مو بس صحیح ده ډېر راته خبرونه ته وګورې کمره چالانه ده او اوس مې کیمرا ولیدل نو خبرونه خو تاسو کړه خراب کړل کنه خو شي خالد باندې ما یا نو سیل ورته تاوان درنه لیدل ها درکم پلان سره وړم دا واله ٹھیک ہے ها خالد جان څومره وخت چې خپل کار کې دغه ته پریوتل کې ما سره دغه پرې ما سره خبرو کړه څومره وخت دغه پرې خپل پات دا مزاحمت مزفر ده دا ځکه څومره وخت چې هوټل کې خپل کار کې دې ورکې دا و خډیر کې د سیو 15 شپږ کار کېږي او ها دغه نور کړیانو په کړه ما زم دای مای په خور صاحب بس زما صرف مې مسلک دی نو ماما کړیان په چلګان هم دې خپل د مسلک کې وارد ګور یو ورته څه کوي ولې مزاحمت نوش کې درېګا ریو دا غسه پلار وشه کته مزاحمت کوم ته کړم علي جان دا مگر مزاحمت کوي نو ورسې بس ولا څنګه کې صحیح شو دا دوه شي د کابل نم خلک راځي یا د لغمان نه یا د کونړ د دې طرف څخه ولا بس راځي مشران هم راځي کشران هم راځي کوئی شي کابل نه دی اخو ولایتونه کونړ نه نګران نه ټول نه راځي خلک پښتنه کوي چې موږ ته مشوره کوي چې موږ په کور کې میان ټول ته مشوره کوي اکثر اولېګا وره چا اکثر اولېګا وره دې کا واتس اپ باندې ولا دا خبر نه کوي وره پریم نه چې خبره کوي واتس اپ باندې اکثر اولېګا اکثر روان د زنا ولته خیر د مرکه خوشپاو درکه مشکل نشته ده مشکل نشته ده موږ ورور دی ول نه پیژن دا سمه نو کشیر د سو پښتنه کوي چې تاسو طریقه ورته سوال ما ته وړه سوال حالت کسره روان د کابل نه ما ته کمره چالان د ورته ولې موږ مزاحمت کیمرا خو دي چالان نو کیمرا خو ما نه دی ویلې باندې کوي صحیح شو څه واخیسته ها دا درمان نه پوره شي نور مزاحمت مکو چې موږ خپل خبرې سره پر دې مثال که څوک راځي پښتنه کوي کنه چې ماته د مایانو د پخول چل زده چې کور کې ځان د خپل پخول مشورې ورته کنه ها څه پښتنه چانه دا کړو به چادري کې ګندل تر راځي یعنی چل ورته نه خوي چې ځای کې ځان ته چې چل لیو خو ځان ته کار وکړ ها بیا د څوک څه کوي چې بیا راځي ما ته پخې ځان او کنه ها یاندا چل ورته اس کلم نه خوي تاسو خاصه نو سم د دوستانو خالجانو شاده چل نه خو او عملګرم څه خبر د خالجان ملګری مزاحمت مونږ پیژنې دا فکر کوم رښوان دي شوان د چا سره مو سره رښوان نشته رښوان هغه ته خپل رښه کې ناسه دا تاسو دلته څوک راغلی ولا که په سودا ته راغلی مو سره کوښه نه ورور سودا ته کابل نه روان دی و د سره و درېګا نو دا هو درېګا ته خو سره ولار نه ته موږ ته مزاحمت کوي کنه به څنګه شي خو زه خو ولاړ یم هغه د کار وسته کنه کوښ پس ما کا ولاړ یم ته سره خبرې کوم ور سره ته سره خبرې خلاصې کړه صحیح ده
چا سره دوی سره ته خپلې خبرې خلاصې نه مرکه وکړې زه هم ترې لاړم خالجانو دا سړی په خبرو ته نه پرېږدي نو ښه له تا نه ډېره مننه کوم که څه پیغام لرې ځوانانو ته کمرې مایک د خدمت کې دی کولی شي خپل ښایسته پیغام وړاندې کړي ځوانانو ته څه پیغام لري تعلیم وکړي درس ووایي کسب و هنر تعلیم چې ونه کړي خدا به انجام وي جبکې واچو مشکل نشته یعنې تعلیم ضرور ده چې تعلیم ونه کړو څه انجام به یې زموږ بس دا به چې ته به خلک پاده و دا دې بیچاره هم تعلیم نه دی کړی بازابول کوي پلاستیک نه جبکې واچو چلو مونږ پرېږده وروره د پلاستیک کې دې واچوي دا دا تعلیم نه بې تعلیمي دغه دا تعلیم نه لري زما ته په شای نه خرڅوم زه لاړ شه نه خرڅوي در باندې نه خرڅوي خو پرې چې موږ ټول ما یو بیا برنامه تا خرابه کړه جبکې واچو دا هغه پرېږده ټوله برنامه دې خرابه کړله موږ ته پوه شي ښه خالد جانه صحیح شو اوس ځوانانو ته وایي چې هغوی باید کار وکړي بس خپل کار وکړي تعلیم نه کار وکړي یو کار به زده کړي یو کسب زده کړي چې خپل کار هم نه به کور کې کښېني کور کې کښېني بیا هم نه کېږي مجبور یو کار خو به کوي خامخا صحیح ده که نه ډېره مننه مزاحمت درته نه کوو چې تا خراب نه شي وکړلی صحیح کور ودان خوشحاله شي دوستان نور ملګرو سره خبرې لرو راسره اوسئ قسم نه ملګری دی خالد جان ملګری راغی برنامه یې خرابه کړه پوه نه شول بیا هم په هر صورت راسره اوسئ قدرمن لیدونکو راسره اوسئ بل استاد هم دغلته ولاړ دی د دې کار ګمان کوم د کړیانو پخولو رشته کې ډېر ماهره دی خپله برخه کې کار کوي نو تاسو به خپل ځان معرفي کاکا سلام وشي وعلیکم السلام ځان معرفي لیدونکو ته زه یم د کابل اوسېدونکی او دا قسم مې پاکستان نه ترې اوښتې یم دا قسم مې یاد کړی دی اول نوم راوړه زما نوم سیداګل او په لالا مشهور یم سیداګل لالا ورته مشهور یې که نه لالا یې که نه ښه داسې ویله چې سیداګل لالا د کړیانو پخولو کې څومره تجربه ده ستا څومره ما سل فیصده پوهېږي په کاروبار څومره وخت دغه ډګر کې کار کوي دې ډګر کې 13 کاله وشي 13 کاله کې خپله کار اول شروع د کوم ځای نه اول شروع مې د قصابۍ کسب دی پلار نیکون نه پاتې دی اول مې هوټل کې قصابي کوله مال مې حلالوه هغې نه وروسته بیا ټیبل میني یو شی بل شی اخر دا استاد بنو د کړیانو استاد د کړیانو استاد به ماته ویل راشه دا چل یاد کا ما ویل دا چل به څه کوم نه یاد کا په کار باندې راشي وخت یې په کار راځي یقین که په کار راغلی دی مشران وایي که نه اوس زده که دا شته به کار مې دا ما ستا په کار راغلی په کار راغلی اوس کوم ځای کې کار یو که نه بس کړي پزي شته قصابي کار مې مال هم پخپله حلالوه پخو مې هم پخپله قصابي کار کې خوشحاله وي که په کړیانو پخولو کې راځي یاره خوشحالي خو په دواړو کې په کار ده په دې کې دا خو ستړې زندګي ده چې ژوند دی تېری به خوشحالي به تېری ناکام به کوې سلې مزاحمت مه کوه مخکې برنامه هم تا خرابه کړله لږ صبر وکړه کاکا سره خبرې کوو که نه پوه شي ښه یعنې دغه کار کې ته راځي خپل کړیانو پخول یې که نه والله اوس داسې راځي اډر راشي داسې مختلف اډر وي که نه بعضې خلک ساده غواړي بعضې خلک وایي ساده پخه که بعضې وایي په ټماټرو کې لواب وکړه نو څلور پنځه قسمه پخېږي کړی د کوم کړیانې پخولی شي د کوم سیزون ده شینواري پخو ټوله زموږ قسم شینواري دی چرګ کړی به هر شی او دا به چرګ هم سیخ کي غوښه هم سیخ کي داسې نامي روش هم پخو دا ستا ملګری دی کاکا څنګه د بیا راغله دا بیا راپیدا ویسه نه ستاسو ملګری غاړه مه بندوه غاړه مه بندوه زما اجازه نه چا سره د کار د خلاص بیا موږ سره خبرې کوو کس کابل نه روان دي مصالح کابل نه روان خو جلبات کې نیولي دلته ودرېږه دا بوی خوند راکړه خو خوند یې درکړو صحیح ده د کاکا د ملاکه خبر ته مونږ پرېږدی پوه شي مه کوه که نه ښه څومره کړیان د ورځې پخېږي مثلا ورځې بس برابري ځینې وخت کې راشي لس پنځلس شل کړیان هم راشي ځینې وخت کې راشي هېڅ شی هم نه وي نوی هوټل دی بازار ډېر ګرم وي جمعې پر ورځ بازار ګرم وي لکه سیلانیان ډېر او راځي جمعې پر ورځ کوم ځایونه خلک ډېر راځي والله سیلبین بهرني ټول خبره کابل نه راغلم مصالې بوی خوند راکړه نو کباب خو باید زه وایم سره د کار کوي څنګه کوه که نه پوه شي زموږ مشتري ډېر د کابل دی جلال آباد دی او دا خلک هم راځي مینول دی د کونړ کوم مشتري زموږ ډېر دی کونړ نه ډېر راځي نو نور چیز کې مهارت لري مهارت سړی اډر وکړي ما ته بسته پسته مایانو کار څنګه مایانو مایانو استاد سیخ کې مایه پخوه ته خو په شوقي مایه ته سره کوم وړي او روش موش ته سړی بسته پسته وړي بسته پسته ته پخوه او تاسو که تاسو پیژنئ په ډېر مزاحمت دا اوس تاسو راغلئ دا مې ولاړو نور کوم لیدلې
خو دې مازیګر نه چاته انتظار مو د کس راځي کابل سړک دی عمومي سړک دی صاحب څوک په دې څوک راځي خبر ته موږ نه پرېږدي خبره خو صحیح ده پوه شو خو بس انډیوال دی ځکه دلته راغلی ته انډیوال نه یم هسې چې ته نه دي څوک چې ده سیخان هم جوړوئ که نه هو صاحب سیخان سیخان څومره پروشات یاره سیخان اډر لا نشته اخل غریب شوي مینهوال ډېر غریب دي تا سره خبرې کوه دې سره خبرې وکړو ما بس خبره خرابه کړله دلته دا شیان چې دي که دې سره ملګری خو سره خبره خلاصه که بیا موږ سره خبرې کوو سره خبره خلاصه که نن نه هېڅ مې لیدلی هم نه دی نن مې ولیدلو چېرته پوه شوې ما هلکه کوم طالب دی امیر صاحب دی هغه ګورم هغه تیږه راغسته ټول کلیانو ځای اوس خراب خیر دی خیر دی مه کوه هلکه مزاحمت مه کوه دې خوشحاله یې مړه موږ خفه ښیو نه نو ته خو ورته مزاحمت کوې که نه ته خو څنګه که پېژنې ورته ووایې راځه پېژنې بلد یې ورسره یاره نن نه مې هېڅ لیدلی نه دی صاحب خو بس مازدیګر نه راغلی ته مېلمانه راځي هغې ته په انتظار یم ویلی بس مېلمانه د خیر خبره کوي په سړک باندې ولاړو صاحب سړک مې ولي عمومي سړک دی پوه شي سړک څوک نه شي استلولی کاکا نو تعلیم خو دې کړی مکتب یاره یو درې سردار داود وخت کې نه دی یو درې کاله مکتب ویلی هغې نه دې خو پردي مزدوري کوو پوه شي بس هغه شرایط داسې و چې نه کېدل نه کېدله هجرت مو د پاکستان وړو ماشوم دا سړی نه پرېږدي پوه خیر دی مېلمه مېلمه سړی دی مړه موږ ورته ځان ته قربان کړو ته مړه مېلمنو خو سره خلک نو مېلمه خو داسې مېلمه نازولې مشته که بل شی راوغسه دا به نازولی که نازولی مو خو نه پوهېږي چا سره د کار ستا د کار مو خلاص کوی چا سره د کار چا خواته راغلی که چا خواته راغلی وایي چې کار خلاص شي موږ بیا وروسته خبرې سره کوو اجازه کاکا زړه نه وکړي زه ځم اجازه ورکوو خو سبا جوړه شي اوس زموږ د دوکاندارۍ سیستم خرابېږي سبا نور راغلو ډېره به ورته ورکړو موږ خو دا څه خبر په دې دغه باندې د شپه ورځ دا پسې کوي دا وړي ویلي شي زه خوشحاله کېږي ویلي شي اوس دیګی راخلاص کړو هو دیګی خلاصوي غریبي کوي کاروبار نشته جدي دی وروره تاسو طالبان راغلي دي مشران راغلي دي پوه شئ تاسو سره موږ څه ویو هېڅ هم نه شي ویلی ښه زه راځم پرې خپل کار به کوي ژوند په جریان کې کوم داسې جالب کار سره مخ شوی خبرې سره مهرباني ولې نه جالبه خبره یې مهرباني جالبه اوس دغه دی مړه ته نن سبا چا کړی فرمایش ورکړی لیر ورکوي پرمیشنونه ورکوي خلک ورکوي پاتې شوي خو نه دي نه پاتې شوي نه دي نه کس برادره کوي کوز برازي هغه بنی راغلی نه والا مشتری یقیني کا کړی هم سټي نو مني ډېر خوندور پخې کوم کوم مواد استعمالوي په کړی کې مثلا موږ سره ورچک اجازه له مثلا نه ما هو ته خپل کار سره خلاص کړ دا نه پټه اجازه له شرمېږي نه ویلې شي دا وی سبا دې ته راغله ها بالکل نه پوهېږو دغسې مسله ده چې کاکا ځان سره ویړو څه خبر چې څه حساب کتاب ده نو زه الله بخیر کې دوستانو دا دی زیړي بابا ساحه ده چې موږ دغلته تاسو د مایانو پخلي پروګرام ښودنه وکړه خو بیا هم دا کاکا نه پرېږدي وګورو چې دا مسلې خلاص شي له ده سره موږ پوښتنې او خبرې پاتې دي چې وګورو د سره موږ ډېرې موضوعات پاتې هغه پرېږده کاکا راځم ستا مشکل به حل شوی ستا مشکل به حل شوی سره کاکا سره کوم شی استعمال چې کړی زه سره مرچک ادرک اوږه ډېر وروره کمرې مخه مه بندوه لغړ د شه پکې اچوم بل شی نه اوږه مرچک او ادرک نور ادرک هم لږ خوند برابرېږي هو ښه ښایسته شي نور مساله جات نه استعمالوي ورسره نه نو مسالو کار نشته غوړي ورسره روزانه ترتیب جوړوئ دا شی ته مزاحمت مه کوه د سره خبره خلاصه کاکا که دا پیژنې ستا مېلمه خبرو سره خلاصه والله خیر به که مېلمه دې شي که نه مړه موږ نه پرېږدو تا به عذابوي که نه خبر ته نه ما نه په عذابوي خیر دی ځان په عذابوي صحیح ده چې کاکا خوشحاله یې بس په هر صورت ډېره مننه کوم ښه په اخره کې څه پیغام لرئ نو هېوادوال دې ګوري ملک دې اباد وي او په دغه خوشحالي غواړو چې خپل مینهوال یو بل سره مینه وکړي دغه پیغام ده چې کاکا واقعا ډېره حوصله لري قدرمن دوستانو رسولي صاحب زموږ همکار دی نو لږ لږ شوخي کوي د بعضې ملګرو سره په دې هیله چې د دوستانو مننه چې زغم یې او د ده تشویقي همکاري ورسره کوي کور یې ودان د تاسې مننه را سره اوسئ ډېره مننه کوم مهرباني السلام علیکم دوستان را سره اوسئ نور مرکې هم لرو ښه قدرمن لیدونکو ښه راغلاست ورونه سره ولاړ داسې ځان معرفي
بسم الله الرحمن نوم مې پام الله دی د زړی بابا د هوټل مسؤل دی ښه څو کاله کېږي دغه هوټل ایجاد شوی دی دغه هوټل خو تقریبا 15 کاله 20 کاله کېږي چې دا هوټل شته دی او دغه تقریبا 8 میاشتې 9 میاشتې کېږي چې اوس فی الحال ما نیولی دی کوم شیونه پخولی شي دغه هوټل کې شته دي موجود اوس هوټل کې د موجود وطني میان دي او پارمي میان دي او بل غوښه ده کړی او بل چرګ کړی دی فی الحال خو اوس غوښه کړی څومره مصرفېږي د ورځې غوښه کړی خو دغه اوس ورځو کې ورځ 10 کیلو 8 کیلو پورې مصرفېږي دې ورځ کې میان بیا ډېرې او نور د چرګ کړی بیا څنګه هغه هم ډېرې چرګ کړی هغه عادي 10 دانې 8 دانې ورځې چرګوړي واه ولته په الحال وطني میان ډېر خرڅېږي کونړ مشتریان به ډېر لري د کونړ مشتریان ډېر دي خو ډېر به خاص د کابل او ننګرهار ډېر دي هغه به کوم ورځ ډېر راځي هغه خو په الحال جمعې ورځ باندې ډېر سیلانیان ډېر راځي سیلانیان ډېر راځي او ننګرهار سیده خوشحاله اوسئ کار په جریان کې څنګه کوم داسې جالب خبرې سره خاطرې سره مخ شوی نه مخ شوی یاره په الحال اوسه خاطرې سره فرمایش درکړی بیا نه راغله خپله دغه فرمایش شوی چې مثال میان وای او دا و چې زر کا دا خو مثال څه دغه نه تعدی کوي دا خو مثال څونه په قلاره په خېګه مغه نه مې خرابي یا تعدی کول پکې پکار تعدی پکار نه راځي تعدی پر خامخا صحیح بندره خامخا صحیح نه راځي مې ځکه یا سوځي مثال یا صحیح پاخه نشي څونه فرق کار کې د سره د هوټل اوس خو په الحال ونه فرق استادان ټول درې ورانه استادان دي او نور به کاریګر دي در چا کار بیل معلومه در چا کار بیل معلومه څو کس د مایان ته وقف شوی دي کار کوي هغه یو کس مثال په الحال د کړي استاد دي مایان په خول استاد خپل صفایم غواړي هغه بیل دونه پر بیل دی هغه صفای کول کول دی او هغه دونه پر بیل دی نو د مصالح په رابطه چې کوم شي د استادان ته کاری تاسو ورته زمينه برابر کړی شي خپخله وشي خپخله هم مثال مساله د پاکستان نه راوړو د مې د پاره د غوښه د پاره مساله هم د پاکستان نه راځي او مثال چې مساله پاکستان او مساله خه مساله ده او مې هم ان شاء الله خه مې سید خوشاله اوسه د ډېر خلک د جړي بابا مایان مشهور دي چې د مشهورتیا رات څه کوي شهرت لري مشهورتیا رات په دغه د پخلی کې ده او خپل هنر پکې استعمالي خپل هنر پکې استعمالي سیده خوشاله اوسئ کورودان په اخر کې څه پیغام لري هیوادوالو ته چې دغه ترازی تاسو څه ویل لري مهرباني پیغام به ځوانان د تعلیم کې روزګار وکړي تعلیم خو خشه دی باید تعلیم وکړو چې د تعلیم زمينه برابر نه باید کسب او هنر ځان ته برابر کسب او هنر د ژوند دوره چالان اوسه سیده خوشاله ډیره مننه تاسو خیر اوسه مننه خوشاله اوسه د دې کول تاسو نه مننه خوشاله اوسئ مسره ماتیاو کوي راځو پروسې برخه کې هم چې سره خپل مرګ سره خبرې وکړو بیا پای ته ورسېږو ښه درنو لیدونکو سلامونه بیا هم خرالاس کاري سوالات سره خبرې کوو په دغه ځای کې دکان لري خوراکي سیزونه خرڅوي د سره به هم د دغه روزګار په اړه مرکه وکړو راسره اوسئ السلام علیکم سلام کیسه د خیر جوړ ان شاء الله بخیر کزان د معرفي کوم زه ملک دین خبر کوم د کونړ ولایت د نارنج ولسوالۍ د باډیل درې ښه څنګه د روزګار ښه ده ان شاء الله الحمدلله زموږ روزګار بالکل ښه دی زړي بابا سابقه هوټل ډېر مخکنی هوټل دی او الحمدلله کاروبار هم ښایسته روان دی په دې کې زموږ دکان دی الحمدلله دا هم ښه ښایسته چلیږي او خوراکار څه بس په مناسب ډول باندې دلته مشتریان چې کومه تقاضا لري هر څه ورته برابر کوي الحمدلله ښه بس هر څه ښایسته معیار سره سیستمالي هر څه مکمل هر څه شته دی ان شاء الله موږ سره هر څه شته مشتریان د کومو ساحونو تاسو ته راځي د خوراکي سیزون لپاره موږ ته د کابل نه د هر ولایت نه خلک راځي د خوست نه د پکتیا نه راځي لري ولایتونو نه خلک راځي دلته چکر د پاره راځي په کونړ کې دا یو متخصص دی چې دلته د لري ځای نه خلک راځي یو لیست جوړو ما د ملګری راځي د غالي سره مرکه کو به کستا ملګری یا خاطر غلط سم ته وخت راکړه ته زحمت مکو وش کور د پریده ورقه څه کېده خپل کار وکړي خپل کار مو خبرې کوي مزاحمت کوونه کې ښه کوم شي راوړي بازار نه سودا راوړي د کوم ځای راوړي جلال او مونږ ته ننګرهار نه سودا راځي ګاډي والا یې راوړي تاسو ورته کوي راوړي هغه هر څه تاسو د ضرورت یې اخلي هر څه ته راوړي بس پیسې حساب نقد حساب د قانون بس نقد حساب دی نقد حساب دی ان شاء الله دا نه کې برات نه وي کله کمرې نه مخ نه شي شکل دی مزاحمت نه کوه کمره نه وره کامera ز سم کوم خپل تا کمره نه من خبرې کوو کنه دنه مال لمه موږ خبرې کوو خبر ته نه کېږي نو ما خو خبرې چا خو تر غلې چا سر د کار دی
دنه سامان وړم هلته کسان را ملګری دی پېژنې نه دوکاندار ده نو دوکاندار د سره بریږي چې موږ روزګار شو خبرې خلاص کړو ټیم مونږ ته راکړه خیر کسان زر راورسېږي نو بیا چې زه خبره مونږ را لنډو خبره لنډو ته وخت نیسو ښه قاري صاحب هر څه تاسو چې مشتریان غوښتنې تقاضا دي هغه تاسو موږ پوره کړي که نه مونږ نه چې څوک څه غواړي دلته څوک هغه مونږ سره په منظم ډول دلته شته پاکټ په کوڅو راځي ته دا پرېږده که نه ته مزاحمت مه کوه خبرې کوو که نه قاري صاحب قاري صاحب ملګری ده ستا مکمل ستا خواته ته راغلی صبر وکړه که نه دا مونږ څه وایو یاره څه څه خبر یم خو ته ما سره ما اوس موږ خبرې کوو ورو خبرې دا قاري صاحب سره لګیا یو ما خبرې نه دي کړې وروره دا د قاري صاحب ملګری نه وي والله کې پیژنم وروره زه والله شه سودا خو هم ورته خو صبر خو وکړه چې مونږ خو دا سړي سره دا څه وایي خو سودا خو هم صبر وکړه که نه خو ملګری دې هم صبر وکړه موږ مرکه لرو مرکه مه خرابوه ښه قاري صاحب بس څه کې داسې خلک راځي مزاحمت کوي بس افغانستان دی که نه ګډ وډ خلک عمومي لاره ده که نه ډېر خلک به د کونړ نه هم راځي کونړ ساحونه دا د کونړ عمومي لار ده په دې لار باندې نورستان ته هم خلک ځي ننګرهار ته هم ځي نور ولایتونو ته هم ځي دې لارې نغلم وګوره کوم ځای نه راغلی کابل نه راغلم کې ورته ملګرو مې زنګ ویل ویلي سولې کا دلته مار سړی به راځي نو لږ صبر کوه که موږ خبرې کوو که نه نو ما ولې هغه ویلي دي موږ خبرې کوو شعرونه ویلي زم خبرې کوم ته په خپل وار خبرې کوې د بل په وار خبرې مه کوه که نه د بل په وار خبرې مه کوه ښه قاري صاحب موږ ستا ملګری دی څنګه ولا په جنګلو هم سر نشته دی تر اوسه راغلی دی ښه تاسې وایي چې د کونړ نه هم خلک راځي د هر ولایت نه خلک راځي دلته بازار ډېر ګرم یا ښه سودا ستا کښې هغه کومه ورځ هغه د جمعې ورځ جمعې ورځ ډېر ښایسته سودا کوي کاري دا خو ټولې بوتلې ایښې بامبامې بسکټې دا شیان نشته ته خو لږ صبر وکړه دا موږ څه وایو تا ته پښتو باندې پوهېږې که نه پښتو پوهېږې باندې درته وویل که په فارسي ورته دا ځل ووایو ته خو لږ سوچ وکړه دا خلک څه شی کوي خبرې کوو مرکه کوو دا ماشوم خو نه پرېږدي چې خبرې وکړو که نه موږ قاري صاحب دا څنګه داسې ملګری څوک نه ساتي چې خبرو کې رادانګي دا څنګه ملګری تاسو راتلی ځان ته دا تاسې راوستی دی لکه موږ سره راوستی موږ سره څوک شته دو په دو راغلی یو ځای د ملګری کمرمین دی راسره موږ خپل څوک نه دي راوځه سره ښه نو ښه قاري صاحب په ژوند کې کوم داسې جالب کار سره مخ شوی یا جالبه خاطرې چې مشتریانو سره ستا مخې او سودا یې وړی پیسې نه درکړې یا کوم قرضدار یې درنه ځان پټوي داسې کوم هغه مخ شوی که نه جالبه خاطره یې دلته تېره شوې ده په موږ باندې موږ جالب خاطره وړو که نه لکه دوکه موږ سره هم شوې ده د بل سره زموږ نه هم شوې ده دوکه شوې په څه حساب کې دوکه شوې ده دلته یو پیره موږ سودا ورکړه ګاګ ته 80 روپۍ مې لاس ته راوړي خلک دې خواشن ښه زیاتی رانه وشو زیاتی وشو بیا داسې ورځ راغله چې بېرته موږ 40 روپۍ پکې تاواني شو زموږ نه مال لاوه ستاسو نه اضافه یعنې پیسې هم کمې واخیستې بیا څنګه کس بېرته رانغی تاسو ته کس چې خبر راشي دا ما سره نه غږېږي کس به ورته بیا راشي ته خو بېټې مه خبرې کې ورتانګې نه بسکټ ما ته وایي بسکټ نشته هغه څنګه دې سړی د خوښېږي چې ستا خبرې کې راوتانګې لکه موږ روان دي بل دوکان شته نه دی اخلاق خو سر په کار دي نو څه د کاروبار دی کاروبار کې به اخلاق خبرې کوو دا راځي په خبرې کې راتانګ دا څومره اخلاق دا ګوره لړم زوړم د سوکې ګوري دا لړم د جمپر ده جمپر دغه خیمه دغه ده ولې چېړل کاسې خبره چې ما غروره سودا دی ویلې کنه دغه وایم سودا دی اخیستل بسکټ نشته دغه ټولې بوتلې ایښې مال بسکټ شته که نه بوتلو کې شی کمال ده نو دا مرکه به کله ختمېږي دا خو ګنټه ووته که مرکه دا خو مرکه ده خو دا کار نه وختونو کې خو دا نه راغونډېږي خبرې دي دا خو مشوره ده دا مشوره بنده که ما ته زړی بابا چې دی دا ډېر مشهور ځای دی وروره ما ته د بسکټو غم وکړئ دا څه شی ده دې کې څه وایې سالکه ځه دلته خلک راځي زړی بابا مشهور ځای دی دې ته د جمعې په ورځ باندې خلک راځي ځکه په نورو ولایتونو کې خلک کاروبار نه د جمعې په ورځ بندوي سنت طریقه هم ده چې د جمعې په ورځ کار بند شي خلک چکرو ته راځي دلته راځي بس دا یو پلاستیک راواله 2 3 4 ستا د حساب ډېر ضرور ده موږ نه اول زموږ کار حساب خلاص وي خبرې کوو ته پرېږده چې قاري صاحب دغه سیړي بابا په اړه تاسو خبره کوله که نه ته پلاستیکونه راوغواړه پرېږده چې موږ خبره خلاصه کړو ما خو شی ویلي دا کس را روان ده دا مال ما ته واچوه دغلته مې لیکلي بازابول هم لا یو حد لري دا څنګه چل ولکه څه وکړو نو هلته دا هم دی ښه دغه زیړي بابا په اړه تاسو ور زیړي بابا مرکه هم کوئ ما ته سامان هم رالی
نور سابقه پته ماته نشته سابقین آرامګاه زیارت کوزه راواله کسان زی دا شو څلور دانې هغه را 15 دانې الکوزه باقي مرکب هلته وکړو خاصه شو ډیر بیرته به ستاسو کور ودان ستاسو نه چې مرکه تاسو شو مهرباني تشکر مهرباني څنګه مننه دوران مزاحمت کوي نو کوي چې څوک دا پرنو پاتې ورسو ډیر خو ملګری راغله دا هم سیلانیانو جملې څخه د چې دغه مایانو ته راغله دغه هوټل څخه کېده شي مایان به فرمایش ورکړي کار څخه سره خبرې کوو تاسو خپل ځان مرګور سره نشي مننه به خیر سي تاسو خیر نو مې شفیع الله شفیع الله خان کوم ځای راغلی زه د دې کاشکوټې ما په خپل په جلال آباد کې اوسېږم شفیع الله خان زیړي بابا د څنګه راغلی څه نن زمونږ چې وه د چکر ورځ وه ټول انډیوالان هم اوسګار وو او مونږ راغلو چکر ته راغلو څه شو ښه سیم الله خان هم هغه راځي ځکه دا لستون ډېر آزاد دي لږې بډ وهه مننه نو دا ستا ملګری دی لکه څنګه مننه خیر سي ما مې یوې ویډیو کې بډ وهلې وه بیا ډېر خوند دی بیا خو داسې راځي لکه چې کاریګر نه دغې زي پورې خلاص صحیح دی دا زمونږ رسم رواج د نه نه بډې وه تو هم لږ پرې چې خبرې خو کنه خبر ته ډایرکټ مه بډ وهې شینواري صاحب غوندې مرکه دا مونږ سره کوي بډ وهه بډوالي دي دا خیر بډ دي څه شی د خوښ شو دغلته په هوټل کې څه دي دا بس دلته چې رالو مونږ دا ټول چکر دپاره داسې ښایسته منظره ده خپل کلی هم دی خپل وطن دی خپل خاوره ده دې د خاطره څه شي خوراکت فرمایش ورکړی اوس هم دې ملګرو چې دی میانو فرمایش ورکړی دی کیمره کې خلک ګوري ته خو نه نه څه مشکل نشته دی ستا خوښه یې ته به ولګې نه نه داسې داسې صحیح دی دا ستا ملګری ولا چې وړاندې مننه خیر اوسې کور ودان څه شی د خوښ پکې مایان که کړیان څه فرمایش ورکړي کړیان خو خپله زمونږ د دې ملګري چې دي چرګانو فارمونه دي چرګان خو هر وخت نو اوس د مایان هم دغه ته راغلي مخکې م خوړلي که نه هو ولې نه ذایقه یې ښه وه خوندور مایان ژوندي وو د شینواري صاحب غوندې ته ماشاءالله څنګه ودانې دا خلک لګوي خو بس خیاط غلطي کړله که ستا فرمایش نه به لږ خو وخانده راته خوښه روغان هم د عمران دا زمونږ چې دی دا ملګری چې دی هم شعرونه وایي هم لاسونه خوشې کړه نه زما شټیل من تالي د دې نه به څه واورو که نه نوم دې څه ورور عمران دی عمران عمران کوم ځای زه کامې یم دلته ملګرو خواته راغلی یم دوی چې وایي چې شعرونه هم ډېر وایي او دغه هم ستاسو دي څنګه ده خو دومره دې خوښې تاله بیا ده منځ راوړه چې دا ویښتې په دې بل نه که کورتۍ نه کورتۍ به وله یخني کېږي که نه رانه شخ نه شي ته وایې چې څه به وایې لیدونکي دې ګوري کمرې ته مخامخ یې ولا دا ملګری تیاله بډو ما لاسونه بند زما لاسونه بند دي تیاله بډو دا خیر ما سره خو هغه پرېږده هغه خپل پکار ما تا سره کوي نو بیا ته دې څه ویل لرې څه تا چې کوم شعر ملګري ته وایي چې کوم شعر وایي او ټپیم راځي غزل هم راځي څه ډېر ښه ورته ویله چې ما خطر ولا غزل باندې وایي ورته چې ستا زړه دی غزل هم راځي او غزل به ترنم کې یم کوم د څه ستا چې ترنم کې ولا دا ډېر به خوند کوي ته مه کوه موږ خبرې کوو که نه نه دا څه ویروس دی راوستي دا خو موږ سره نه دا ستاسو د دا ویروس دی تاسو سره ته پیدا شوی دا کرونا مرض دا خو موږ سره سره پیدا شوی بل اخواړو بیا به ښکاره شي نه تیرا ته واړو یو سلګون به درکړو ته تر هغه پرېږده هغه سره به خبرې وکړه وایي چې ترنم کې تا ویل ډېر به خوند کوي واورو تاسو دونکي دي تذیر دي درنه به واوري یا دلرا غونډه با شړی کما وخت به دې راځي ای نوم به دې ختم د نړۍ کما وخت به دې راځي یا زما په مخ کې ازمرې لکۍ په ځمکه وخي یا زما په مخ کې ازمرې لکۍ په ځمکه وخي زه چې بریتان کړی کړی کما وخت به دې راځي ای نوم به دې ختم د نړۍ کما وخت به دې راځي یا څنګه چې زما غوښې او مزایلو یوړې یا زما غوښې مزایلو یوړې داسې به تا مړی مړی کما وخت به دې راځي ای نوم به دې ختم د نړۍ کما وخت به دې راځي
یا رفیق صافی وای بندي ما د وخت په جیل کې یا رفیق صافی وای بندي ما د وخت په جیل کې زه چې را ماتې ات کړی کما وخت به دې راځي نوم به د نړۍ کما وخت به دې راځي څنګه یې رنګ روغان دی ښه دوستانو ښایسته ترنم وکړو ځوانانو خلاص شو که نور ختم شو که نه تاسو نه ډېره مننه کور او ودان تاسو نه چې زمونږ غریبي جونګړې ته راغلی او خوشحاله اوسئ عزتمند خیر اوسئ ډېره مننه قدرمنو دوستانو انشاءالله ترنم تاسو هم خوند اخیستی ملګرو ډېر ښایسته او خوندور ترنم وکړه خو نه پوهېږم ملګري لږ مزاحمت پکې کوو نو بیا هم تاسو نه ډېره مننه کوو کور رمضان خوشحاله او آباد اوسئ د افغان لایف درنو قدرمنو لیدونکو تاسو ته ما د نن ورځې خپرونې په زیړي بابا کې برابره کړې دغه ته سابقه کاره هوټل چې مشهور مایان او کړیان مخکې دغه ته خپرونه برابره کړه خو له نیکه برخه چې موږ سره په خپرونه کې رسولي صاحب ډېر همکاري وکړله او ډېر ځوانانو سره ګپ شپ او شوخي هم وکړله یو نړۍ مننه ورڅخه وکړو چې زموږ سره په دغه خپرونه کې ملتیا وکړه مننه له تاسو کور ودان قدرمنو لیدونکو دا وه ستاسو دپاره د نن ورځې د افغان لایف تفریحي خپرونه چې ستاسو درانه خدمت ته وړاندې کړه تر بیا چې زه غلام اسحاق صافی او راسره د کمرې برخه کې پاسون صاحب ستاسو خدمت ته راځو تاسو ټول په لوی او مهربان الله تعالی سپارو خوښ آباد او سوکاله اوسئ د خدای په امان